او بای کې ښکلی مثال د ابراهیم علیه السلام واري او ځکه داسې ویلی کېږي وی اولنی انسان چې د شپې د خپل کور په خوا کې اور لګولی و چې دا مسافر دغه ځای معلوموي او کم ناشنا خلک په دغه ځای تېرېږي چې هغوی ته پته لګي چې دلته ځای د ملمستیا شتي د ابراهیم علیه السلام دا کار کړی و دا نه چې د کور دروازو ته ټالۍ واچوي مضبوطي او که څوک راشي او ته وایي یاره بس ورته ووایي چې نشتي او میلمه راننوځي او څوک راشي او ستا تندی تریو شي د بیا راغی د غوابلو زه هم راغلم او ده خو جو خوراک وکړو د قصه زموږ ټوله ختمه کړه او دوی زموږ مال ګډوډ کړو دا یې وکړو دغه نه دا د مؤمن شان نه دی دا د بخیل او د کمزوري انسان کار دی ابراهیم علیه السلام وی اور لګولی و د شپې نو اوس تاسو سوچ وکړئ چې یو علاقې ته ورنوځي ټول علاقه تکه توره یو ځای کې اور لګي نو د اشاره دې طرف ته دلته سیچل دی خلک ورشي به دلته میلمستیا میلاویږي دلته د مسافرو دپاره د آرام او د سکون او د شپې د تېرولو ځای شتي او الله سبحانه وتعالی د ده د میلمستیا صفت په قرآن کې کړی دی الله وایي ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى یقینا راغلی و استازي زمونږ ابراهیم علیه السلام له یې زیری ورکوه هغه ملایک راغلي زیری د څه ول ورکوه زیری د اسحاق علیه السلام او په اسحاق پسې د یعقوب علیه السلام قالوا سلاما قال سلام هغوی به سلام واچو ابراهیم علیه السلام د سلام جواب ورکو فما لبث ان جاء بعجل حنيذ الله وخت نه و تېر کړی ډېر چې اوس ښی راوړو ورید کړی شوی په سورة الذاریات کې وایي الله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ایا راغلی دی یا یقینا راغلی دی تا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزتمن و عزت یې کړی شوی عزت یې چا کړی ابراهیم علیه السلام یې عزت کړی ځکه چې کریم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام چې کله ورننوتو دوی سلام واچو ابراهیم علیه السلام د سلام جواب ورکو قوم منکرون وي دا خو ناشنا خلک دي نو دا هم نه دی چې ستا کرم او سخاوت صرف د چا دپاره وي د اشنا دپاره دا زموږ ورور دی او دغه هم زوی دی دا هم د تره زوی راغی او دا هم د کاکا نه کریم خو هغه کریم دی اصیل خو هغه اصیل دی او سخي هغه سخي دی چې هغه سخاوت عامي د خپل او پردي ټولو دپاره هغوی قوم ناشنا دی دا خبره وکړه او ناشنا وو فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين نو لاړ خپل اهل او خاندان ته دنه کور ته ورغی او ورید کړی شوی سخی راوویستو امام طبري رحمه الله د امام مجاهد دا قول را نقل کړی په تفسیر کې و ابراهیم علیه السلام د هغوی ډېر عزت کړی ځکه الله ورته مکرمین وي داسې مېلمانه چې عزت یې کړی شوی عزت ولې ابراهیم علیه السلام کړی او دې عزت ته وګوره چې سخی وله ورید کو او دغه شان وی عزت یې وله دویم دا وکړو چې په خپله لګي او خدمت یې وله کو څومره غټ انسان دی خو چې دا مېلمانې کور ته رالو دا غوښه یې راواغسته ده خوراک یې بهر ته راوویستو فقربه الیهم دا ورته نږدې کړو الا تأکلون تاسو ولې نه خورئ دا وله بل عزت وکړو دا د سخي انسان طریقه ده او د کریم خبره مې دې پورې کوله چې دا کرم صفت د الله دی او بیا صفت د انبیاو دی علیهم الصلاة والسلام دا د اسلام نه مخکې هم ګورئ دا کرم چې دی د اسلام د راتلو نه مخکې دا د درنو خلکو خوی او بیا خصوصا عربو کې دا کرم دا قصې او واقعې ډېرې مشهورې وي ډېرې مشهورې وي دا خلک زموږ د دې خلکو صفت کوي پښتانه منو دا پښتنو کې کرم او دا ډېر حده پورې خو واقعات عربو هغه ډېر مشهور دي په تاریخ کې
لکه عبدالله ابن جدعان او دغه شان حاتم طایی دا داسې خلک تېر شوي دي چې دوی د سخاوت قصې په تاریخ کې پاتې شوي دي. بلکې حاتم الطایی باره کې راځي چې هغه په هغو کې خو شړې وي دا روډونه او دا قصې خو نه وي، نو په دې شړ بیابان کې هغه ورونه به لګولي وو او دا لارې به یې رڼا کړې وي کومې لارې چې د هغه کور ته تلې. بلکې بعض تاریخونو کې دا دي چې خپل زامن به په لارو کوڅو کې ودرولي وو چې څوک راځي نو دې طرف ته یې راولی. نو ځکه خو عرب د هغه مثال بیانوي چې کله څوک ویني که نه چې ډېر کریم او ډېر سخي، لکه اوس سم حاتم طایی د ځان نه جوړ کړی، هغه یو مثال پاتې شو. او رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د زوی د حاتم زوی عدی ابن حاتم او د هغه لور رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی ډېر اکرام کړی، ډېر عزت یې کړی، ځکه چې پلار یې په ډېر ښه صفت باندې مشهور و. د حاتم زوی او لور راغلي موږ سیرت کې واقع تفصیلا ذکر کړی. رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی اکرام ولې وکړو؟ ځکه چې هلته پلار یې مشهور و په دې باندې چې د خلکو اکرام به یې کو، کرم پکې و.